پاکستان د چل او فریب په تور 6 میلیارده ډالر جریمه شو. د پانګوالي نړیوال بانک پاکستان 6 میلیارده ډالر جریمه کړی دی. د راپورونو له مخې د پانګوالي نړیوال بانک وایي پاکستان په قراردادونو کې د نه شفافیت او نورو سوداګریزو ستونزو له امله د سختې جرمانې سره مخ شوی دی. د پاکستان حکومت همدغه خبر تایید کړی دی چې د پانګوالي نړیوالې ادارې دغه سزا دوی ته اورولې ده. پاکستان په دې وروستیو کې له سختو اقتصادي فشارونو سره مخ دی چې له همدې امله یې له نړیوالو ادارو د میلیاردونو ډالرو پور غوښتنه کوله. دغه قضیه په 2018 کال کې د پاکستان پر ضد ثبت شوې وه او یوې کمپنۍ ادعا کړې وه چې پاکستان ورسره د سرو زرو استخراج قرارداد په نیمایي کې فسخه کړی او دغه کمپنۍ 11 میلیارده ډالره زیانمنه شوې ده.